درنو لیدونکو او په ځانګړې توګه د ښوونځیو زده کوونکو او قدرمنو محصلینو سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. تاسو د یو ځوان قشر په توګه باندې د دې هیواد د ملا د تیر حیثیت لرئ او زه د خپلې تجربې په اساس باندې په دې باوري یم چې ستاسو په منځ کې د ډېرو لوړو استعدادونو، لوړو وړتیاوو او لوړ نبوغ لرونکي اشخاص موجود دي چې د دې هیواد د امید او هیلو سترګې په حقیقت کې ستاسو په طرف باندې دي او تاسو نه یوازې دا چې دا هیواد به آبادوئ، بلکې خپل راتلونکی ژوند به مو هم د ډېرو موفقیتونو او بریالیتوبونو سره مل وي. په حقیقت کې همدا تاسو یې چې نوي نسلونه به روزئ، نوي څه به زده کوئ او د دې نړۍ د کامیابۍ او اقتصادي پرمختګ د کاروان سره به ځان برابروئ. همدا تاسو یې چې اختراعات او اکتشافات به کوئ. همدا تاسو یې چې د وطن دغه ښکلاګانې به نورې هم زیاتوئ. همدا تاسو یې چې خپل زراعت او خپله سرسبزي به نوره هم پر مخ باندې بیایئ او د وطن اقتصاد به ورباندې جوړوئ. په همدې خاطر باندې زه د خپل توان په اندازه ټول هغه موضوعات چې ستاسو د راتلونکي بریا او کامیابۍ سبب ګرځي راټولوم او له تاسو سره یې شریکومه. هیله ده چې تاسو وکولی شئ هغه قشر واوسیږئ چې په رښتونې معنا باندې د خپل هیواد ټول منابع په ښه توګه سره مدیریت کړئ او په ښه توګه رهبري وکولی شئ او خپل هیواد او خپل نوی نسل لویو بریاوو ته ورسوئ. که زموږ د دغه پروګرامو په رڼا کې تاسو قدم په قدم باندې په مخ لاړ شئ، انشاءالله همدا تاسو به وایي چې نه یوازې ستاسو کورنۍ به په راتلونکي کې پر تاسو باندې وویاړي، بلکې د دې هیواد هر وګړی او زموږ د هیواد تاریخ به هم په تاسو باندې وویاړي. موفق او بریالي اوسئ.